ورځ د قیامت ډیره سخته ده. الله اکبر. الله فرمای یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. په هغه ورځ به یو نفر یو کس به د خپل رور څخه بیزاره وي، د خپل رور څخه به منډې وهي، د خپل پلار څخه به بیزاره وي، د خپل پلار څخه به منډې وهي، د خپل مور څخه به بیزاره وي، د خپل مور څخه به منډې وهي. هر یو کس به چې په دنیا کې چې څومره تا ته د نږدې وو، تا ته محبوب ویلی وو، تا ته دا ویلی وو چې ستا بغیر ما ته ژوند خوند نه راکوي، همهغه کس به په ورځ د آخرت تا څخه منډې وهي، تا څخه به بیزاره وي. هر یو به په خپلو خولو کې ډوب وي، هر یو به د خپلو اعمالو په تلاش کې وي، خپل اعمالنامه به د هر یو مخ ته وي او دا فکر به کوي چې زه خو هلاک یم، زه خو تباه او برباد یم. هم په دې وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سجده باندې پروت وي او د خپل امت دپاره په ژړا وي الله ته. الله اکبر، الله اکبر. هغه خوږ نبی، هغه ښایسته نبی چې هغه په ورځ د آخرت هم د خپل امت په غم کې و الله ته ژاړي، په سجده باندې پروت وي. الله اکبر. په دنیا کې هم د خپل امت لپاره خپل وینې توی کړي، د خپل امت لپاره خپل غاښ مبارک شهید کړي، د خپل امت لپاره یې الله ته ژړلي، خو لیکن امت په ورځ کې یو څو ځلې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف نشي ویلی. امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنتو باندې عمل کولو څخه شرمیږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر زندګي باندې پر لار باندې تللو څخه شرمیږي. نو په کوم مخ په ورځ د آخرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم